الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. زما ګرانو لیدونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په تیر درس کې مونږه د قرآن عظیم شان د یو آیات چې سوره الحدید مونږ ویلې چې د 28مې سپارې آخر سورت چې کوم یو دی سورت الحدید دی. دې سورت 25م آیات چې کوم یو دی دا الله پاک فرمایي وانزلنا الحدید فيه بأس شدید ومنافع للناس. مونږ نازله کړې یا پیدا کړې د وسپنه یا فلزات چې په هغې کې ډېر قوت زبردست د جنگ هغه دی او بل دا دی چې په دې کې خلکو دپاره منافع او د خلکو دپاره ګټې دي. مونږ په تیر درس کې د باندې تقریبا د څه خبره وکړه یو څه جزء پاتې شو ځکه هلته درس وخت ختم شو. نو نن به انشاءالله متباقي برخه مونږ وکړو. مونږ په هغې کې درې شیان ولوستل تیر درس کې. اول درس دا و چې ساده معنا د دې دا فيه بأس شدید په دې کې ټول جنگي وسایل چې کوم یو دي تقریبا ټول په مجموع کې هغه د وسپنې فلزاتو نه جوړیږي. څه خاص مکمل د وسپنې نه څه الیاژ نه جوړیږي چې فلزات مختلف پکې استعمال شوي لکه میزایل او تیارې جازونه چې کوم یو دي هغه معمولا د الیاژ نه جوړیږي چې د دې لپاره چې مسپکوالی ولري هم د حرارت په مقابل کې مقاومت یې لږ فرق وکړي پکې. دا هغه ساده معنا وه. غوښې توره او نیزه دبابه ټانک توپ هوان ټوپک کلشنکوپ میکروپ او ګرونوپ او پیکاو چې څه شیان دا اوس ګوري دا ټول شیان پکې دغسې جازونه دغسې میزایل بلسټیک میزایل اتومي میزایل غیر اتومي میزایل چې څومره دي دا ټول وارهیډ دا څونه شیان چې دا ټول د اوسپنې نه جوړیږي. خصوصا د ټولو شیان وارهیډ چې کوم یو دا چې مونږ مردکې ورته وایو جنګ هغه کلاګه کې چې ورته وایي هغه کې اټومي هغه کې دا ټول شیان معمولا د اوسپنې نه جوړیږي. نو دا هغه ساده و سمپل معنا وه. بله خبره دا و چې مونږ ویلې چې مونږ په د منافع للناس کې د خلکو دپاره لکه مونږ او تاسو په دې زراعت کې چې څومره هغه استعمالو وسایل مشینري استعمالو په زراعت کې دا ټول تقریبا د اوسپنې هغه دي. په کور کې چې څومره سامان استعمالو د اکثره د اوسپنې. په دې تعمیراتي شیانو کې مونږ او تاسو اوس په دې ټوله دنیا کې داسې نه ده چې استثنا به وي پکې تقریبا ټوله دنیا کې په دې پخو تعمیرونو چې کوم خلک ورته پاخه تعمیرونه وایي په دې کې ډېره اوسپنه استعمالیږي. تقریبا د کور 5مه برخه 4مه برخه مصارف په دې اوسپنې باندې لاندې د ستنو کې پاس په چتونو کې 1 2 3 10 100 تر 100 200 چتو پورې جوړیږي. د ټولو کې اوسپنه باقاعده استعمالیږي. نو دا هغه منافع للناس شو. خو بیا موږ په ساینسي لحاظ باندې بحث وکړو چې د انسان په داخل کې د انسان په وجود کې چې موږ هر انسان اوسطا یعنی 100 ټریلیونه یا 100 زره میلیارده حجرات لري. دا هر حجره هغه ته ضرورت لري اکسیجن ته ضرورت لري او بیا چې اکسیجن هلته لاړ شي هلته دا سوځي هلته کاربن ډای اکساید تولیدېږي. نو د اکسیجن رسولو ته او د کاربن ډای اکساید ایستلو ته دا یو ضروري مسله ده چې حیاتي مسله ده بلکل دې نه غیر څه ګزاره نه کېږي. نو د اکسیجن رسول او بیا اخوان هغه فضوله مواد اضافي مواد هغه ګن من چې موږ خلک ورته وایي هغه راایستل پکار دي بیا بیرون دا ټول کار اوسپنه کوي. بیا په داخل کې موږ او تاسو ویلې چې په داخل د حجراتو کې چې کوم یو د اکسیجن استعمالیږي او دا مواد غذایی په هغې باندې سوځول کېږي. دې دپاره یو شی پکار انزایم پکارېږي. لکه موږ او تاسو لرګي لرو ګیس لرو هر څه لرو خو چې تر څو اورلګي ته نه هغه نه لګي خپله خو ګیس ور نه اخلي چې تر څو ور نه اچي. نو دغه اورلګي په حیث باندې د انزایمونه کار کوي. دې ته وایي تنفسي انزایمونه. هغه تنفسي انزایمونو کې هم اوسپنه لګېدلې ده پکې. دا یو شی مهم دی. درېیمه خبره هم دا کړو چې موږ د خوراک زیاته برخه چې تقریبا 100 کې 100% داسې وبوله
یا بلا واسطه بالواسطه دا نباتات دي مونږ د نباتات کاږې خوري د نبات نه دا که غوښه خوري که شودې خوري که مستې خوري که تروې خوري که کوچ خوري که پنیر خوري دا ټول شیان حیوانات واښه خوري او دا نباتات خوري څه مستقیما مونږ استعمالو دا سبزیجات چې څومره دي ترکاري باب څومره دي سلاد ملاد دا ټول شیان نباتات دي نو تقریبا د موږ د غذا 90% یعنی یا لکه سل نه راکمې کول نو ام کې دی شي نو دا ټول د نباتاتو دي د نباتاتو کې چې کله دا نبات چې کوم غذا جوړي د موږ لپاره نو دغه غذا کې خبره دا ده چې دا غذا الته یو قسم فابریکې د کلوروفیل نومیږي دغه کلوروفیل کې دا غذا جوړیږي بیا غذا په مختلفو مواد باندې پروتین باندې قندیات باندې دی باندې چې بدلدل الته به انزایمونه دي دا اړې راړې کوي نو د دې تبدیلي لپاره انزایمونه پکاري دغه کلوروفیل چې کوم یو دی چې کله بیخي نبات نوې کلوروفیل ته کې ما ویل چې دانه واچوي په خاوره کې چې رطوبت ولري نو هغه لږ څه وخت بعد څو ورځې بعد دوه شیان ترې نه راوځي خواته نه ریښې ولۍ ترې نه راوځي او د بل خواته نه پورته شی چې آینده کې نبات نه جوړ کېږي دا کېږي دا په اول وخت کې تاسو خیال تک زیړ غوندي او بیا وروسته شینواله پیدا کړي دا شینواله کلوروفیل باندې بدلي دغه کلوروفیل چې ابتدا کې په اولینه مرحله کې کله جوړیږي دی کې بیا وسپنه استعمالیږي خو وروسته چې کله کلوروفیل مکمل ورسي هغه کې بیا مګنیشیم پکې استعمالیږي کیمیاوي لحاظ باندې نو دا وسپنه په ابتدایي صورت کې دی هغه ابتدایي هغه چې کوم یو د استعمال شي چې دا وسپنه ده نو دا یو مسله و چې دا وسپنه د موږ او تاسو هغه شیان چې موږ ته خوراک جوړي د خوراک فابریکو کې بنیادی شی چې کوم دی هغه پکې وسپنه دا ډیره مهمه خبره ده پکې دا شو او دغه نه وروسته به بل غټه مسله هغه دا چې د دې ځمکې طبقات چې کوم یو دي په دې کې موږ تاسو درې عمده طبقو نه ځمکه جوړ شوې او هغې پوستکی دی قشر دی بیا ورپسې منټل یا ګوشت غوښه چې غوښینه برخه د هغې لاندې بیا هسته ده بیا موږ ویلې چې دا هسته چې کوم یو ده د کور چې ورته ویل کېږي CORA نو دا کور چې کوم دا په بیا په دوه برخو ویشل شوی دی یو بیرونی برخه ده یو داخلي برخه ده دا داخلي برخه چې کوم یو د بیخي هغه داخل کې چې کوم یو ده هغه برخه مکمله د دوه شیانو نه جوړ شوی وسپنه او نکل تقریبا 85% پکې وسپنه ده دا باقي فیصدي پکې نکل دی خو دواړه فلزات دي دا داخل کې ده او دا څو ډیر زیات فشار لاندې ده نو ځکه دا تقریبا جامد شکل یې نیولی دی بیخي جامد هم نه خو دا چې جامد ته نږدې او د دې په اطراف چې کوم مونږ ویل چې دا داخلي هغه بیخي داخلي برخه هغه داخلي هسته چې کوم یو ده هغه 12.5 کیلومتره پنډوالی لري شاید دونه غټه او د دې په سر باندې بله طبقه مونږ تاسو ویل دې ته ویل کېږي خارجي یا بهرنۍ هسته دا تقریبا 2.5 کیلومتره پنډوالی لري د دې هغه چې کوم دی شعاع نو دا تقریبا 3.5 شاوخوا برابرېږي هسته ټوله دا بیرون هم چې دا دام دی تقریبا د فلزاتو نه جوړ شوی مختلف فلزات په دې کې مشته بیا دا بیرونی برخه چې کوم یو چې 2.5 کیلومتر دا مایع غوندې ده داسې نه چې بیخي سړی مایع داسې فکر وکړي اوبه غوندې داسې نه چې اوبه غوندې ده بلکې نرمه ده د نسبت هغه داخلي برخه ته چې هغه لږ ډېره کلکه ده دا لږ داسې برابر اندازه باندې ده اوس دا بیرونی برخه د دې داخلي برخې په طرف باندې دغسې ګرځي داسې نو تاسو ولې داسې ګرځي دغه ګرځېدو کې د استکاک چې فزیک ورته ویل کېږي دې نه بیا برق تولیدېږي ساده مثالونه ما دا ورکړه چې تاسو که پکې خلاص کړئ کله دا پکې چې موږ کورونو کې لګوو د باد لپاره دې پکې چې تاسو وګورئ په منځ کې دوه برخې دي یو منځ کې ګرځي دا شی تاویږي یو بیرون برخه ده چې هغه پرې مرې پسل شوي دې په منځ کې داسې سره سیمونه چې کویل ورته ویل کېږي هغه پکې تیر کړي دي بقیه دا چې یو په بل کې ګرځي دغه هغه چې کېږي دې نه برق تاویږي دا یو مثال دینمو مثال ورکړي چې عام خلک استعمالي په دې جنریټرونو په دې ټول شیان ډینمو ګرځي د ډینمو نه بیا باقاعده برخه کېږي غټ شی چې موږ لرو په دې باندې برق کې چالته لاړ شي هلته هغه ورته وایي غټه بلا شی دی تاق قدر ته شی دی
نو هغه کې هم عیناً همدا شی دی. زه ورغلی یم ډېرو بندونو په هغه ته، هلته مې باقاعده دا ټرباین چې ورته ویل کېږي، توربین، موږ خلک توربین وایو، انګلیسي کې د ټرباین. نو دا توربین چې کوم دا ډېر غټ وي، بیا په دې کې یو ثابته برخه وي، غټه برخه د اتاق قدر ته ځای نیولې، هغه بند دي. بیا دې منځ کې دا سیمان تېر شوي کویلونه، بیا منځ کې یو شی پکې د غټ چې هغه لاندې چې اوبه راځي هغه د ژرندې د پل غوندې هغه شی ګرځي. نو بیا دا په دې غټ توربین کې دا شی داسې ګرځي، هغه هم غټه بلا یې خپله پکې. دا چې کله ګرځي دغه د ګرځېدو په نتیجه کې دی کې برق تولیدېږي. نو دا موږ چې کوم برق استعمالوو چې دا ټول کارونه تقریبا اوس د انرژۍ زیاته غټه منبع هم دا ده، د دې نه موږ تاسو باقاعده استفاده کوو. نو دا اصلي شی دغه دی، اصلي د برق تولید. اوس راځو دغې خبرې ته چې دا ځمکه کې چې دا دوه برخې دي، یو داخلي برخه جامده د اوسپنې او نکل نه جوړ شوی، بل بیرون نرمه ده نسبت هغې ته. دا د دې په سر باندې داسې ګرځي. دغه چې ګرځي دا برق تولیدوي. دا خو د ځمکې د هسته شوه، نو دا په شمالي او جنوبي دواړو کې مقناطیسي قطبونه جوړوي، قطب مقناطیسي. دا چې دا کوم برق جوړي، د دې برق دا شعاګانې چې کوم یو دي دا وځي بیرون ته، په شمال وځي، په جنوب راننه وځي. داسې یو شاخص، یعنی دا شعاګانې د شمال نه راځي جنوب ته، دا یو بیرون یو ساحه جوړوي. ما یو سمپل یو ساده مثال تاسو درکړم. ماشومان دي هندربا موږ ورته موږ چې ماشومان موږ به ګرځول یو بل سره جنګول، چې موافق قطبونه وي هغه چې څونه نږدې کې هغه ته نه وړاندې ځي، خو چې مخالف قطبونه چې داسې کې چې داسې ورنږدې کې خلاص ځان ته رانږدې کړي. نو اوس خبره دا ده چې دغه هر یو هندربا چې کوم د هندربا مګنیټیک چې ورته ویل کېږي، دا خپله یو ساحه لري. که دغه ساحه چې کوم یو د دې ساحې نه چې بیرون شي، نو هېڅ غرض ورسره نه کوي، کار ورسره نه لري. خو که دا شی دا لږ داسې ور وړاندې کړي، نو ساحه بل شي او د دې ساحې چې کله په ټکر کې شي هغه هم یو ساحه لري، همغه هندربا چې کوم دا بل هم ساحه لري. نو دا تر هغه یو بل سره غرض نه کوي تر څو چې ساحې سره ټکر شوي نه وي. فرضاً دومره ساحه دی یو ده، دومره دی بل ده، چې دا ورنږدې کې چې هغې ساحې سره ټکر شو، بیا ساحه کې یو دم چې دا وړاندې کړي، نو هغه پسې شاته ټېله کوي، او یا دا چې راکش کوي د دواړو صورتونو کې. دې ته ویل کېږي مقناطیسي میدان. مقناطیسي میدان دې یو ساده مثال سړی ورکولی شي. دا برق مزي چې دا غټ غټ مزي تېر شوي دي، دې مزو کې دا کوم یو چې غټ لینو دا یو لکه 10,000 او څومره شی پکې دا دونه برق پکې، هلته باقاعده د دې لاندې تېرې ساحه لري. تر که هغې نه ورنږدې شو بس سړی برق نشي بیا هلته 100 متره پورې تقریبا دا اندازه لري. نو دا هغې وجه دا ده چې دا خپله دا سیمونه چې تېر شوي دا خپله یو ساحه مقناطیسي یا برقي ساحه تولیدوي په اطراف کې. او که تاسو خیال کله داسې تجربه وکړئ، که کله تېرېدئ داسې نږدې ورشئ د پای ته، داسې غوږ ورته ونیسئ، داسې یو قسم غنګا کوي، رواني پکې داسې خاص اواز لري په دې هغه کې دا برقي لینونه چې دا غټ غټ تېر شوي دي. بله مسله دا چې که تاسو دا په چا اورېدلي یا به نه اورېدلي، خو مونږ پوهېږو هغه دا دی چې مونږ او تاسو په دې زړه کې دوه بیټرۍ دي. خلک نه پوهېږي بیټرۍ پکې شته که نشته، بیټرۍ پکې دی په دې زړه کې. دا مونږ او تاسو دا انقباضات چې کوي دا هلته دا بیټرۍ برق تولیدوي. دوه بیټرۍ دي. دا یو بیټرۍ په پاسنۍ برخه کې د دې ته دهلیزونه وایي. دا اول هغه کېږي داسې چې ته کله برق ورکړي، نو هغه شی ته چې برق ورکړي د ځان راغونج کړي که نه، دا هغه دا دهلیزونه ځان راغونج کړي. دا وینه چې څومره ده، لکه مونږ یو شی زبېښل مونږ ورته وایي، چې داسې کله دا لاندې دا وینه ټوله لاندې توی شي، هغه ته د بطنونو ته هغه پراخه دي، نو بیرون وینه ټوله لاړه شي، داسې شي اورې بس لاندې لاړه شي. چې لاندې لاړ شي دا برق چارج همدونه دی چې یو شاټ ورکړي بس. دې بیټرۍ نه یو لاندې بل لاندې بله بیټرۍ ده چې بطنونو په دې سر کې واقع ده، هغې ته بیا برق ورکړي، چالان کړي. دا پاس بیټرۍ د وینې د حرکت، دا وینه چې داخلي کې دی چالانوي. نو چې کله وینه ځي د دهلیزونو ته، نو دلته دا چالان شي، هغه برق ورکړي. چې برق ورکړي هغه یو دم دش بس وینه ټوله توی کړي، بیا لاندې بطنونو ته لاړ شي. دې نه یو لین بلې ته تېرېدا چې کله دا دهلیزونو ته چارج ورکوي، نو یو چارج ورکوي لاندې بطنونو ته، لاندې برخه ته زړه داسې نشپاتي غوندې شی دی. دلته چې ورکړي هغه هم چالان، هغه بیټرۍ چالان شي. هغه د دې بیټرۍ نه لږ وروسته، ځکه تر څو هغلته ورځي هغه ځان هغه کوي، نو بیا لږ وروسته شي. نو 0.3 سکنډه کې دهلیزونه هغه کېږي. بیا لږ وقفه پکې دې بلې ته چې رسېږي، نو بیا 0.4 ثانیه سکنډه وخت نیسي چې هغې ته چې کله برق ورشي هغه غټ دی، هغه بیا داسې سم مضبوط غرض ته تېر کړي، لب ډب لب ډب، دا چې داسې لاس ورنه سړي ته پته لګي، دوه هغه کوي، هغه
ستاتسکوپ چې ونه شي پته لګېږي پکې دا لپ ډپ د پاس او د لاندې اواز دی او دا دواړه دا بیټرۍ دا کار کوي دا بیټرۍ دا برق ورکوي هغه کېږي. اوس د ځینو خلکو بیټرۍ خراب شي سیلونه معمولا ورته وایي دا سیلونه خراب شي برق نه ورکوي یا څه لانجه پکې جوړه شي نو کله کله که هېڅ کار نه ورکوي دا به بدلیږي. دا قلبي ډاکټران چې دي زړه ډاکټران چې کوم دي هغې کې هر یو خپل خپل پروفیسر معلومي دي د بیټرۍ بیلې دي والونه بیلې دي د تیرولو سپرنګ والا بیل ځینې په دې نورو شیانو پوهېږي خو هغه یو مسله کې بیخي خاص سپیشلایزیشن یې په میو کې نو بیا دغه بیټرۍ بدلوي ورته بیا مصنوعي بیټرۍ ورچي دا مصنوعي بیټرۍ چې کله ورواچوم دا کار کوي تقریبا څو کاله کار کوي یا فرق لري بعضې ښه وي بعضې خراب وي پکې بعضې داسې چې ورواچي بیا کار نه کوي بس سړی راغورځولی. دا اوس خبره دا د دې سړي ته چې دا چا دا بیټرۍ بدلې کړې نو دته یو توصیه د ډاکټرانو دی چې دا غټ لینونه کوم ځای کې دي دې لاندې به لوڅ نه تېرېږي یعنې که موټر کې سړی خو هغه شی موټر کوي خو که یو سړی لوڅ رواني یعنې همداسې رواني او د دې بیټرۍ لاندې تېر شي نو بس دې سړي به خیر نشته دی دا بیټرۍ به خرابېږي ځکه د هغې هغه ډېر دی ساحه یې ډېره ده هغه یې ډېر دی شدت د برقې نو دا بیټرۍ هغه کوم یو چې هغه چې کوي او هغه نه کوي هغه خرابوي چې خرابه شي سړي ته مشکل پیدا کېږي یا بیخي خرابېږي سړی راغورځېږي مړ کېږي او یا دا چې بې نظمه شي بې نظمه چې بیا زړه وینه سم نه شي ځکه دا نظم دی چې پاسې راتوی کې نو اوس یو سړی دی اوبه څښي خو اوبه خو که د هر شي نه راچي جیک نه راچي که د هغه نل نه راچي نو ګیلاس به ورته ونسي نو بیا به ګیلاس ډک شي بیا به اوبه وڅښي. اوس که ته داسې کوې چې ګیلاس ورته ونسي داسې ورته نه داسې راکش کړي نو ګیلاس کې به چېرته توی شي غټ نل چالان دی خو ته ورته ګیلاس نه نسي نه ډکېږي او که داسې کوې چې ورور کړي بېرته راکش کړي نو بیا څاڅکه دوه څاڅکه پکې راشي نه هر شی وخت لري. دا دهلیزونو ته چې کوم وینه راځي دا وخت غواړي 0.3 سکنډه وخت غواړي چې دا ډک شي بیا نو مینه بس داسې شي بیا توی شي لنډ وخت غواړي کم از کم چې هغې ته وخت ورکړی شي څه او که داسې وشي چې اوس د دهلیزونو ته وینه نه درغلی او بطن ډز ته نه تېر کړي نو څه به وشي خو وینه به وي نه وینه ونې وچ په وچه به شیپ پمپ کوي او شیپ کې نشته تا د شیپ منځ کې نه ده اچولی سپرې دې نه ده پکې اچولی منځ کې او ته یې داسې داسې کړې نو به چې خاورې به وباسي اوبه خالي هوا به وباسي نو دغه بې نظمي چې کله راشي نو بیا وینه نه پمپ کېږي بدن ته په ضد دی چې هغه اول دهلیز بیا بطن دا اصول دی پکې خو دا د شي چې تو دهلیز هغه کې د بطن په مخه خیز کړی بیا نه کېږي بیا ترتیب بدلېږي دی نو دغه یو مشکل پیدا کوي. دا اصلا دا مې دا اصلي مطلب دا و چې دا یو مقناطیسي ساحه تولیدوي دغه مقناطیسي ساحه چې کوم یو ده دا خپل دې ساحه کې بل شی نه پرېږدي بیا ځان ته نو د زړه والا ته دا خبره توصیه چې دې لینونو لاندې به نه تېرېږي همداسې به نه تېرېږي که موټر کې چې کې بیا پروا نشته چې داسې یو شی چې تاسو حفاظت کړي. درېیمه خبره دا ده چې تاسو یو بل شي ته خیالي په دا کورونو باندې چې کوم کورونو کې ډاګې د ټلیفون او د موبایل او د شیانو ودرېدلي په هغې کې معمولا هغه ریز راځي دا هغه راځي هلته دم تاوان کوي حتی دا موبایل ځینې خلک یې بالکل د جوب په سر کې ږدي د جوب په سر یې چې کوي دې نه د زړه تکلیف پیدا کېږي ځکه دا امواج راځي دا امواج د زړه د امواج سره په ټکر کېږي چې ټکر شو مشکل پیدا کېږي سړي نو معمولا چې سړی موبایل استعمالي ښه خبره دا ده چې داسې ځای کې واچوي چې هغې ځای کې د برقي سیستم ډېر برقي سیستم خو زموږ ټول په بدن کې د پښو نه نیول تر سره پورې زموږ د سیستم عصبي چې دی د برق په شان باندې کار کوي دا چې پکې دا برقي موجوده ځي راځي برق لاین غوندې خو خیر بل چاره هم نه وي که نه اوس کوم ځای کې به واچوم یو متر خو شاته نه شي ځان پسې ګرځولی مجبوري جب کې یو ځای کې به اچوي خو داسې ځای کې واچول شي چې د حیاتي اعضاو سره د هغې لږ تماس کم وي. حتی تاسو به اورېدلي چې غوږ ته ډېر نیول د موبایل چې دا مشکل پیدا کوي وروسته سړي ته عصبي او د غوږونو هغې وجه دا ده چې دا باقاعده امواج خپروي خصوصا چې دا زنګ راځي دا خو دی هم موجر سړي به وایي چې لرې ځای نه درته زنګ وایي دلته درته راشي امریکا نه یو سړی زنګ وایي دلته چنګېږي درته ما وجه دا چې دا برقي امواج دي نو دغه شی دا خبره هم پکې شته چې دغې سره دا مسله د وضاحت لپاره مې دا شیان وکړ چې دا چې بل یو دا خبره بله دا خبره چې دا کومې ډاګې دا غټې غټې د برق دا لوی لوی پایې چې کوم یو دي دا چې کوم ځای کې ځي اصولا خبره دا ده که ښاروالي فعال یو پوی خلک پکې دا چې ډیزلي خلک پکې نه چې په دا پته ورته نه لګي نو چې دا برق پایې تېرېږي نو د دې برق پایو لاندې اصولا قانونا دې لاندې باید کور نه وي داسې کور نه وي چې هغې لاندې حیوانات هغه اوسېږي انسانان اوسي دلته هر چا چې کور دلته واچوي بیا مشکل ورته پیدا کېږي ځکه دا د زړه دا خو غټ
هغه لري ماج لري نو لاندې چې څوک تر لاندې اوسېږي بیا مشکل سره پیدا کېږي. نو دا ټول شیان د دې په وجه ما ویلې چې کم از کم دا مسله موږ ته ثابته شي چې د هر ځای کې چې د برق کوم شی موج هغه کېږي هغه یو معینه ساحه لري. دې په ساحه کې چې څوک ور داخلېږي نو مشکل ورته پیدا کېږي. اوس راځو اصلي خبرې ته چې د ځمکې په دې کور کې لاندې کور چې کوم یو دی دا ډېر زیات برق تولیدوي، ډېر زیات برق تولیدوي. تاسو پوهېږئ داسې وړوکی شی نه دی چې غالبا نه پوهېږم چې ما یو کتاب کې لیدلي وو، اوس مې د یاده وتلی چې یو میلیارد یې لیکلي وو که څونه هغه لیکلي وو چې دومره کیلو غولټه دونه برق تولیدوي، 1 میلیارد فکس ما د یاده وتلی ذهن کې ډېر پخوا ده کتاب لوستی په دې مسله کې. نو هغې ویلې چې ډېر زیات برق تولیدوي، ډېر زیات برق تولیدوي. نو دغه برق تولیدوي، دا برق چې کله تولید شي ما خو درته ویل چې د هر برق چې دی خپله یو ساحه لري. څومره چې برق کمزوری نو ساحه هم کمزوری، څومره چې برق کاټي او نه ساحه. اوس دا مګنیټیک هغه ماشومانو سره چې اندرومام ورته وایي مګنیټیک، دا خو وړکۍ ساحه لري غټي. نو تاسو فکر وکړئ چې دا د ځمکې کور دی، هسته چې موږ ولوستله موږ تاسو ته 3.5 کیلومتره 3.5 کیلومتره دې پنډواله ده، نو غټه بالا ده. نو دا چې یو په بل باندې چې هغه دا څونه برق تولیدوي، هغه وړوکې شی دونه ساحه لري. نو دې ساحه به څومره وي؟ دې کې چې کوم یو برق په اصطلاح سره امواج تولیدي هلته برقي هغه دا مګنیټیک هغه، نو دا د شمال د قطب نه داسې راوځي، داسې راځي تر دې جنوبه پورې. نو داسې لکه داسې فکر وکړه چې دا شی دی اوس دا د دې طرف نه او د دې طرف نه چې خپري امواج خپري، دا راځي داسې دې ځای ته د شمال نه جنوب ته راځي، دلته هغه کېږي. نو داسې یو ساحه په دې اطراف کې په دې ځای کې تولیدي. خصوصا دا مسله اوس واضحه شوې ده چې کوم طرف د ځمکې چې کوم طرف د ځمکې لمر ته مخامخ، کوم طرف د ځمکې اوس دا طرف بالفرض لمر ته مخامخ دی، دلته د دې دا ساحه برقي امواج دا لږ ډېره لویه پراخه ډېره ساحه چې کوم طرف لمر نشته هغې کې بیا ځکه اصلي مسله اوس وایم چې دا کار څه کوي. نو په دا یو طرف کې د دې هغه ډېر دی، د لمر طرف ته چې رخ دی، دا بل طرف ته بیا هغه کم دی. وجه دا ده چې دا د لمر مقابله کوي. اوس خبره دا ده دغه برقي موج چې تولیدېږي یو ساحه تولیدوي، دا د علماو نظر د فزیک دانانو جیو فزیک ورته وایي. دې ته فزیک قسمه د سیاراتو فزیک بیل دی، هغه بیل دی هر شي. دې ته جیو فزیک چې کوم ځای کې تاسو واورېدو نو دا د ځمکې په ارتباط چې کوم فزیک دی هغه فزیک، هغه فزیک نجوم ځان ته یو فزیک دی چې هغه د ستورو د سیاراتو سره کاري دی، هر چا خپل هغه یو وظیفه هغه فزیک کې څوک هغه پوهېږي په دې ټولو شیانو باندې. نو دا جیو فزیک والا علما چې کوم یو دي هغوی وایي چې دغه د ځمکې دغه هسته دا دویمه برخه چې دی اولې هستې په دې هغه تیري کې داسې نو دلته هغه تولیدوي. دا بیا د ځمکې په دې ساحه کې 3 قسمه موجونه تولیدوي، 3 دفاعي دیوالونه. موږ تاسو په دې شیان لږ پوهېږو، خط اول، خط دویم، خط دریم پوستې چې حکومت د خط اول شي، بیا خط دویم شي، بیا خط دریم شي، دفاعي خطوط په دې جنګي هغه کې دا ډېر استعمالېږي چې هغه وکړي دفاع وشي. دلته د دې ځمکې د دفاع په خاطر باندې چې ځمکه دفاع وشي نو یو خط د علماو نظر د جیو فزیک والا چې کوم یو دی هغه وایي چې یو خط اول 3200 کیلومتر شاوخوا کې په دونه اندازه کې د ځمکې نه بر په دې ساحه کې، یعنی 3200 کیلومتر بره دلته یو دفاعي خط د دغه برقي امواجو داسې د شمال له جنوب ته داسې دواړه طرف ته بلکې د ټولې ځمکې په اطراف کې خو چې کوم طرف رخ لمر ته دی هغه لږ ډېر پراخه وي او دا بل طرف بیا لږ محدود وي ځکه هلته خطر خبره پکې نه وي او چې څونه راغه کېږي دا موج تغییر ورسره کېږي د هغې مقابلې ته ورو ورو د خپل طرف بدلوي ورسره. یو خبره دا شو، یو خط دفاعي د ځمکې د دفاع په خاطر دا شو چې په 3200 کیلومتره مساحه کې یو خط دی. دویم خط دا لږ لرې دی، دا نو 14,000 کیلومتره کې 14,000 کیلومتره لري بیا بل خط دفاعي داسې یو مقناطیسي دغه مقناطیسي میدان چې ما ویلې نو اول خط یې تر 3200 کیلومتره پورې کار ورکوي، دې ساحه کې نږدې شی نه پرېږدي، بس بیا دا خط ختم شي. بیا دې سره دویم خط چې کوم دی دفاعي خط هغه بیا 14,000 کیلومتره وړاندې دی، دا دویم دفاعي خط دی هلته هغې ساحه کې بیا چې لوی خط یې تور کړی چې هلته بیا شی نه راپرېږدي. او دریم چې دی
د جیوفیزیک علماو نظر دا دی چې بل دریم خط چې کوم دی په 15,000 کیلومتره کې لګېدلی دی د دې اندازې پورې د دقیق هغه یې کړی دی. نو یو خط، دویم خط، دریم خط، یا یو میدان بیا دویم میدان بیا دریم میدان داسې یو هغه خپروي. اوس خو دا یو شی د ځمکې د دفاع په خاطر باندې 3 دفاعي خطونه شو. اول خط ابتدایي خط چې د ځمکې سره نږدې د 3,200 کیلومتر شو، بیا 14,000 بیا 15,000 داسې لري. یعنې تاسې فکر وکړه چې د ځمکې نه پورته 15,000 کیلومتره مسافه کې موږ یو دفاعي خط لرو چې د ځمکې څخه کې دفاع کوي. ښه دا دفاع د تشي نه کوي. دې کې دوه شیان مهم دي. یو هغه دی چې دا خو یو برقي موج دی. برقي موج د ما درته ویل چې هغه ماشومان چې هغه اندربال لري چې اشیا ورته نږدې کوي پسې په مخې کوي تختی پسې کنه نو اوس په ناو شی ورته کې د راکش کوي یا تختی پسې که موافق نو تختی او که مخالف بیا کش کوي ځان ته. اوس موږ په دې فضا کې شهاب ثاقب په دې جیولوژي ژبه کې میټورایټ ورته ویل کېږي. کله که تاسو لیدلی چې سړی پې پوه شي د میټورایټ شی دی د شهاب ثاقب. کله که تاسو خیال کله که شپې باران باد هغه باندې ناست یا چېرته بیرون وتلی په اسمان کې په دې هوا کې فضا کې اسمان خو موږ ورته وایو ځکه وایي پورته دی یو شی داسې کش بس رڼا داسې تېره شي ډېره تیزه بیخي لکه سړی چې داسې فکر کوي لکه اور چې څو غونډارې ورکړي او داسې تېر شي بس بیا ورکړي موږ د سترګو نه پناه شي په ډېر تیزۍ باندې په ډېر سرعت باندې روان شي. دغه شی شهاب ثاقب دی. دا شهاب ثاقب دی چې لږ په دې باره کې د جیولوژي هغه چې کوم یو د استرونومي یا اسمان هغه نجوم فزیک نجوم چې دی هغې کې وایي دا چې اصلا داسې دی چې دا په دې هغه کې کائناتو کې موږ ولوستل مخکې درسونو کې چې کم از کم 2 ټریلیونه کهکشانونه دي. بیا هر کهکشان کې په میلیاردونو شمسي نظامونه دي. په هر شمسي نظام کې بیا مختلف واړه او غټ ستوري دا موږ شمسي نظام چې کوم یو دی په دې کې کم از کم 11 ستوري دي صرف زهره او عطارد او مریخ او بیا ځمکه مشتري او زحل او اورانوس او نیپتون او پلوتون او څه نور هم پکې او د نوي پکې راوتلي دي ځان یې موږ سره نښلولی دی. او بیا هغه هم دا دی دا خو دی بیا ځمکه داسې فرضاً یو سپوږمۍ لري پسې داسې مشتري په باره کې تقریبا 18 که 16 پورې سپوږمۍ لري. دا زحل بیا په میلیونونو کیلومتره پورې شاوخواته داسې د سپوږمیو په شکل باندې داسې یو شی لري چې حلقه یې نه تاوده. اوس دا ثابته شوې چې دا سپوږمۍ دي ډېرې نو سپوږمۍ لري نو دا ټول چې را جمع کې سره د یو شمسي نظام نه دا ټول تاو دي. کله داسې وشي چې په دې هغه کې په دې ستورو سیارو کې چې کوم یو دي په دې کې کوم یو د خپل مدار نه وځي هغه خو ما درته وایي چې ټول ثابت مدارونه لري هغې کې به ګرځي اخواته دې خواته غرض نه لري. خو کله کېدای شي داسې یو حالت راشي چې موږ په دې فزیک نجوم کې دې ته وایي زړبوتوب ځینې ستوري او سیارې چې دا زړې شي چې زړه شي بس هغه نور هغه دلته طاقت نشي کولی یا ځمکه راکش کوي ځان ته یا د ځمکې نه ځان تښتوي. دلته موږ فزیک یو شی وایو قوی فرار از مرکز و جذب مرکز. یو شی مرکز را جذبوي ځان ته راکش کوي لکه د ځمکې جاذبه چې کوم بعضې نشان دي چې فرار از مرکز تېښته کوش کوي. دې یو ساده سمپل مثال به زه درکړم. دا موټر که تاسو لیدلي نو کله به اورېدلي دي موټروانان نه موټروان پوښتنه وکړي هغه چې کله په سیده سړک ځي ښه تیز وي خو که کله خیال مې چې داسې ګرځنی ځای راشي نو که څوک ډریوري باندې پوهېږي موږ باندې شی نه وي نو هغه چې داسې راګرځي بیا دلته غلی شي په قرار شي بیا داسې راتاو شي. که بالفرض موږ باندې هسې جلاو ته ناست پته ورته نه لګي دا څه شی دی نو ښه تیز پرې ورشي داسې راګرځي راځي ایسته واوړي دې خواته اوړي. هغې وجه دا ده دا موټر چې کوم یو دی د موټر کې چې کله دا داسې راتاویږي په دې ګرځنې کې دلته 2 قوې اثر کوي 2 قوې لري. یو قوه په دې موټر باندې د جذب مرکز قوه ده چې دا راکش کوي ځان ته. یو فرار از مرکز قوه ده. دلته د دواړو قوو ترمنځ په دغه کې موړ کې چې دا راتاویږي په دې کې د دواړو ترمنځ مقابله شي چې که چېرته جذب مرکز قوه زیاته شوه نو اوس موټر درز دې طرف راغورځېږي داخل طرف ته او که فراز مرکز قوه زیاته شوه نو بیا ایسته اخواته غورځېږي دا مشکل
دا اوس په دې ځایونو کې په دې سړکونو کې نو دا چې هر څوک هلته ورسېږي د چې ډرایور هغه پوهېږي په ساینټیفیک هغه باندې نه پوهېږي په ایډیا باندې دا چې که نه خو سره پوهېږي چې په دې هغه کې سړی راګرځي خو که ساینسي لحاظ باندې سړی پوه شي بیا ډېر اسانه وي که نه دا خبره جوړوي نو پوهېږي نه په دې ساینسي تحلیل باندې هغه نه پوهېږي بېچاره هغه پوهېږي چې دلته دا موټر کې دا مشکل پیدا کېږي هغه عملي لیدلی اصل عملي لیدلی ځکه به دې ورخطا ویرېږي اوسني وخت کې د اوس وخت کې دا نوي هغه چې جوړېږي سړکونه چې جوړېږي اکثر ځای کې ما لیدلي خصوصا په دې غرونو کې په دې غرونو باندې چې کوم هغه جوړ شوي دي پورته هلته خو ډېر حساس ځکه هلته لږ هغه وخوري بس خطر پېښېږي نو هغې ځای کې سړکونه چې معمولا جوړ کړي بیا سړک اوار دی یو ځای ته چې ورسېږي د ګرځنه شي ورو داسې میلان پیدا کړي دې میلان وجه دا ده چې دلته که دا ډرایور خامخا ډرایور دومره پوه نه دی نو دلته لاړ شي که دلته داسې میلان ونه لري نو چې داسې غورځېږي وستې غورځېږي نو دا چې لږ مایل وي نو هلته طبیعي خبره ده چې دا موټر باید لږ میلان پیدا کړي چې هغه فرار از مرکز قوه چې بیرون نه ده هلته که دا موټر دې خوا راولېږي خیر دی داخل ته خو چې لاندې ګړنګ د ګړنګونو نه ونه لوېږي نو هغې به تباه شي دلته ولې خیر یو څه خو پکې لږ تاوان به وشي خو ډېر به نه وي هغه لاندې که ولېږي خو نه به موټر نه به خلک پکې هېڅ شی به هم نه وي بیا به پاتې نه وي نو ځکه اوس سړکونه معمولا سړکونه چې کوم یو او البته هغه مشکل دا دی زموږ د سړکونو ټیکهداران خو په دې غریبانان نه پوهېږي که نه هغه ټکه یې اخیستې او پیسې پکې وهي نور غم نشته هغه سره صرف د خپل جیب ټکې غم دی چې ما ته څه پیسې به د سړک سازۍ کې پاتې شي خو اصلي خبره دا ده چې په اصولي په فزیکي لحاظ چې کوم سړک جوړېږي هلته باید موډ کې دا مسله ډېره مد نظر ونیول شي چې لږ سلوپ دې ته سلوپ وایي په هغه کې لږ سلوپ ورکړي لږ میلان ورکړي چې دا میلان د موټر هغه خنثی کې فرار مذکر و جذب مرکز قوه سره برابر شي نو موټر به په اسانۍ باندې راتاو شي دا مسله وه چې دلته راغه نشي نو کله داسې دا مې هسې یو مثال ورکړی چې د سیاراتو کې ستورو کې چې دا په اسمان کې داسې فکر وکړه په میلیاردونو خبره نه ده 2 ټریلیونه 2000 میلیارده صرف کهکشانونه دي په هر کهکشان کې په میلیاردونو باندې شمسي نظامونه دي بیا هر شمسي نظام څونه ستوري لري چې ضربې کې چې 50 کاله ماموریت کړي یقین په خدای وکړه هغه پته ولګي دا څونه کېږي په دا هېڅ چاته پته نه لګي نه په کمپیوټر کې راځي په دې موبایل غمزدلي کې راځي کلکولیټر کې نه راځي دونه ډېر دي نو دومره ډېر دي دی کې څه نظر وخت پوره شي زاړه شي هغه نو یا جذب مرکز زیات شي ایسته بس راکشي کې چې راخلاص یې په شپې ګورې تیز لکه سترګو د رب سره به زیات به رسېدلی او یا ایسته لړی کې پسې بلې خواته ټیله کې نو دا چې کله ټیله شي نو دې کې بیا دوه خبرې دي د ستوري په داخل کې هم دا مسله شته خپله چې دا شی جوړ شوی دی دا چې زوړ شي خپله دا ستوری دې په منځ کې دا چې ځمکه ټوله ځان سره ساتي دغه ځمکې کور چې کوم یو دی یو وظیفه یې خو دا شوه چې برقي مواد تولیدوي بله وظیفه دا ده چې دا ځمکه ځان سره ثابته ساتي نه یې پرېږدي تختې ته که نه اوس به دوړه شوې لکه هغه کوم ځای کې چې انفجار وشي هغه وشي چاودنه وشي ټول شیان سره ایسته لړه کې ته نه سره خراب شي دلته هم دا خبره که دا نه دا کار خرابېږي ځینې سیارې چې زړې شي هغې کې دا اوس مشکل شي بس هغه ځان نشي ساتلی نو بیرون ته نه جدا کېږي چې جدا کېږي لویه برخه ته نه جدا کېږي داسې نه ده لکه موږ تاسو یو پنډوس که غوندې خو پنډوس که غوندې ښکاري خو غوټه بلا شی دی که نه نو چې هغې نه څه برخې جدا شي نو یو په یو مخه شي بل په اوس کوم ځای کې تاسو چاودنه لیدلی چې پکې چاودنه وشي انفجار وشي نو چا سر دی خوا لاړي چا پښې دی خوا لاړي چا غل دی خوا لاړي هغه شاوخوا چې پکې هم ته نه لړی شي ستل لاړ شي څونه چې انفجار کوي هغه نه ساحه ډېره لرې هغه غورځېږي ته نه دا شیان دغسې په هر توپ هر شي کې اوس دغه شهاب ثاقب چې کوم یو دغه هر جز ته به موږ شهاب ثاقب میټورایټ ورته وایو دا نو په دې هوا کې په میلیاردونو دانې باندې دي یو نه دوه نه درې نه په میلیاردونو دانې باندې دي خو کله موږ د نږدې ساحه کې چې تېر شي نو بیا موږ ته پته ولګي ولا شی تېر شو ګنې دنیا کې ډېر زیات دي بیخي او هغه په تیزۍ په ډېر سرعت ځکه یو هغه یو راکش کوي دا بل تخته کوي نو منډه د مرګ منډه شروع کړي بس دغه شی دې ته ویل کېږي شهاب ثاقب په دې شهاب ثاقب که واړه هم شته غټه هم شته که غټ راشي غټه بلا چې راشي نو بیا د دې ځمکې د دې میګنیټک یا د دې مقناطیسي میدان زور پرې نه رسېږي نو بس اوس یو اوازه وه مخکې ورځ چې یو شی را روان دی یو تیږه را روان دی څو کاله کېږي په دې ورځ باندې نه پوهېږم لږ نږدې وخت کې ویله چې تېره شوه د ځمکې خوا کې وړاندې لاړله خلک ورخطا و چې را وغورځېږي په دې ځای باندې
نو دا تېره شوه ساحه کې بلې خوا ته لاړه، چا کش کړه ځان ته. نو دا دې ته وي شهاب ثاقب. دا نو غټي چې د هر چا په سر راوغورځېدله بس بیا داسې شهاب ثاقب هم شته په دې ځمکه راغورځېدلي دي چې په سوونو کیلومتره مربع ساحه سوري کړې ده، یعنې باقاعده یو غټه کنده پکې که نه غټه بلا شی که نه واړه شیان خو نه غټ پاس غټ شیان دي. نو چې راولي کله داسې هم شته چې داسې شی کېدای شي د ځمکې سره وجنګېږي، چې ځمکه د ځان سره په هوا کې دومره غټي غټه بلا راخلاص شي. اوس مشتري نه پوهېږم 400 چنده دی، هغه نه لږ غټ دی د هغه نه د کتلې په لحاظ باندې د ځمکې نه. نو هغه چې راخلاص شي نو موږ ځمکه خو پکې ښکاري هم نه، نو 400 شی چې 400 شی نو هغې کې یو شی نه ښکاري، داسې به ښکاري لکه دا زما ساعت مشتري ته د زموږ ځمکه داسې ده لکه دا ساعت غوندې. نو چې دی په ټیله ووهله نو فکر چې په کوم ځای کې به غورځولي. نو دا شی شو. دا شهاب ثاقب چې کوم واړه راځي نو دا خو هغه په دې شهاب ثاقب کې چې کوم دی هغې کې هم د دې په ساختمان کې اوسپنه شته که نه، نو هغه او دا میګنیټیک یو ساحه لري. هغه چې کله هغې ځای ته راورسېږي دا د دې دا 3 خطونه چې کوم یو دي هغه 15,000 او 16,000 او 3,000 او څو دا تیار وي که نه، بس چې راورسېږي بس دا برق موج ته چې را مخامخ شي ایسته کږه کې لاره نه ورکوي بیخي دې ته خواته نه پرېږدي. نو دلته پیرهدار ولاړ دی، دلته مه راځه هلکه پیرهدار ولاړ دی دروازه کې څوک نه را پرېږدي. دا 3 خطونه پیرهداران دي چې د ځمکې دفاع کوي، ځمکه ساتي. اوس یو شی دا شو، یا یو شو چې د شهاب ثاقب د باران نه د ځمکه ساتي. که بالفرض داسې مثال ورکو د هغه جیومټریک جیوفیزیک والا او د نجوم فیزیک د دواړو دې باندې بحث کړی دی چې که بالفرض د ځمکې دغه مقناطیسي میدان ختم شي نه یي بالفرض، نو بیا به په یو شپه ورځ کې په میلیونونو انفجارات په ځمکه باندې صورت نشي. ما درته دا خو په میلیاردونو دانې په دې هوا کې زغلي راغلي وړې او غټې که مردکې مې چې د هغې ځای نه راخلاص شي سړي بیا خو باسي که نه یو کور خو ختموي که نور څه مري. نو که وایي که چېرته بالفرض دغه مقناطیسي ساحه چې کومه ده مګنیټک ایریا که دا نه وي نو معنا دا چې په میلیونونو باندې انفجارات په روزانه په دې ځمکه کېږي. نو بیا څه وایي هغه بیا داسې وایي دا باقاعده یې لیکلې دا خبره چې دې معنا دا ده چې که دا نه وي نو ځمکه کې بیا ژوند نه وي. دا مقناطیسي میګنیټ ساحه چې کوم یو ده چې 3 خطونه دي، که دا نه وي دا د فزیکدانانو باقاعده په دې کې لیکلي چې که دا نه وي نو معنا دا چې ژوند به په ځمکه کې بیا نه وي. ځکه چې ته فکر وکړه چې په میلیونونو دانې باندې په 4 ساعته کې یو شاوه روز کې چې په میلیونونو باندې شیان راغورځېږي دماکې کې نو خو پټېږي به آخر کوم ځای کې نو چې په میلیونو دانې باندې ورځ کې نو که دا یو میاشت کې یو کال کې راوغورځېږي نو د ځمکې په سر خو یقین هېڅ شی به هم ټول به سوری ټول ځمکه به سوری بس هېڅ شی به هم پکې پاتې نه شي. نو مطلب دا دی چې که دا نه وي نو ژوند به نه وي. اوس الله پاک جل جلاله فرمایي وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. ور دوړ شان شو، یو بأس شدید شو، قوت پکې د طاقت پکې دغه مګنیټک ایریا چې کوم یو د ځمکې په اطراف کې د 3 خطونه اچولي دې کې بأس شدید دی. ګوره په دې کې سخت طاقت دی، هغه غټ شیان چې راځي په مخه کې درته اخواته وایي. تعجب خبره خو دا هم ده، دا خبره ما مخه کړو. دې آیات د آیات شریف وانزلنا الحديد فيه بأس شديد دې آیات په اخر کې ما یو خبره مخکې درس کې کړې وه چې د هر آیات اخر ته د الله عز وجل صفات ذکر کېږي، ځینې کې یو ځینې کې 2 ځینې کې څه نه وي. هلته مسله چې کوم ځای کې داسې یو خبره راشي چې قابل د غیب قابل د بحثي قابل د غوري او هغې کې لږ غور پکاري، هغې کې الله عز وجل خپل صفات یو 2 راولي، یو 2 پکې راولي، کله یو کله 2. دې آیات دا مسله ډېره خطرناکه ده، غټه مسله ده. الله پاک د دې آیات په آخر کې چې کوم ولیدل 15 آیات ده د سورې الحدید نو دې کې ان الله لقوي عزیز، ان الله لقوي عزیز 2 صفات راغلي. ګور یو عزیز مخکې موږ درس کې ویلو عزیزم زبردست طاقتور هغه ته ویل کېږي او قوي خو دی قوي تشریح ته ضرورت نشته. نو دلته 2 صفات راوستي دي آیات په آخر کې ان الله لقوي عزیز، دا 2 صفات عزیز قوي دا 2 صفات پکې راغلي. نو معنا دا شو چې دې آیات دې خبرې تابع دي الله پاک دې 2 صفاتو ته چې سړی فکر وکړي په دې پوهېږي چې الله پاک دومره عزیز دومره قوي زبردست ذات دی، دومره قوي ذات دی
چې د غټې شیانې دلته پیدا کړي او دغه خټې پایي خطې پیدا کړي، دا د انسان په طاقت کې بالکل نه دی، بالکل نه دی. ما درته ویل چې یو عالم، یو فزیکدان دا خبره لیکلې وه چې که چېرته مونږ ځمکه کې نه پوهېږم چې څومره میلیونه 100 میلیونه غالبا دنیا لیکلي چې که دونه اټومي بټۍ جوړې کړو او دا اټومي بټۍ صرف برق تولید کړي، دا د دغه قدر د برق نشي تولیدولی چې دا ځمکې د کورې تولیدوي د دفاع په خاطر باندې مفتک الذي. نو منافع للناس څه معنا شو؟ مونږ د شهاب ثاقب نه باقاعده الله پاک ساتي په دې شی باندې. دا یو شی شو. دویمه خبره دا ده چې دا خو یو څه شو چې د بیرون صحابي ثاقب چې راځي دا چې ډېر غټ نه غټه بلا نه چې زورې پرې نه رسوي، نه خو بل شي، خو دا وړو چونګټې منګټې خو بیخي نه راپرېږدي، نو بس لرې کوي، دې خو ته اجازت نشته بس بېرته واپس تلل، ځکه هغه خپل ساحه لري. ساحه چې راځي چې مجبور هغه لکه ما درته وایي چې دوه مقناطیسونه سره مخامخ کړي، یو په مخ کې ایسته په مخ کې وتښتوي. دویمه خبره دا ده چې لمر چې موږ او تاسو ډېر استفاده کوو د لمر نه. موږ او تاسو ما درته مخکې ویلې چې په موږ 100% خوراک د نبات نه جوړ دی، او د نبات هغه وخت کې کار کوي چې کله لمر سر راپورته کړي. نو بس دې ځنه چالان شي تر مازدیګر لمر پرېوتو پورې دا فابریکې ټولې چالاني مفتک الذي برق ورکوي او بس شی جوړوي موږ او تاسو ته، او چې بیا ساره پورې بیا شپې استراحت کوي، دا نباتات استراحت کوي او بیا سار شي بیا چالان شي مازدیګر پورې بیا خستړي شي بیا استراحت کوي. د ترتیب دی. نو دغه لمر دا کار کوي. اوس د لمر موږ ته ضرورت دی چې آرام نشته، خو لمر کې خو د ګټې په ځای باندې څه وخت تاوان هم پکې. که دا لمر لږ ګرم شي، مخکې دې باندې بحث وکړل تېرو درسو کې چې که دا لمر لږ رانږدې شي نو هم غم دی، او که لږ لرې شي هم غم دی. چې که لرې شي نو خلک به د یخنۍ نه مړه شي، او که لږ رانږدې شي نو خلک به د ګرمۍ نه مړه شي. دا یو مصیبت دی کنه. الله پاک دې دپاره یو تنظیم جوړ کړی، یو فاصله ورته تعین کړې. لمره دا ځمکه چې د لمر په دې مدار ګرځي نو هلته ورته ساعت تعین کړې، دې نه به اخوا ته نه ځي، دې نه به دې خوا نه ځي. که دې خوا لاړې سوځي او که دې خوا لاړې د یخنۍ نه مړ کېږي. نو سړی په کور کې ګوره، دا ساده مثال دی، په کور کې موږ د ژمي کې بخارۍ او ګیس هر شی چې خو یو شی لګوو د ګرمولو لپاره. نو که یو سړی بالکل د بخارۍ ته بیخي ورنږدې شي ځان پسې وسولوي خو سوځي، طبیعي خبره دا ده چې سوځي. او که داسې وشي چې نه نږدې نه کړي نو هغه کونج کې کړي، نو کونج کې نه سوځه که نه، نو بس یخنۍ نه به خپله مړ شي. نو بخارۍ خو خپله ساحه لري، دا بخارۍ خپله ساحه لري، دونه اندازه ګرمولی شي، اخوا نه بیا ګرمېدلی نه شي کولی. نو خو نه هغه موږ په دې پښتنو کې متل ته شي د مهربل دیګ، د مهربل دیګ به مهربل څوک مېلمه کړی و نو په جي چنار ونه کې ورته دیګ یې ولاندې یو شمع ورلاندې ایښې وه، نو هغه بیچاره تاوېدو چې اوس به وریژې پخېږي، وریژې مې درته ایښي دي په دیګ کې، نو لاندې شمع ایښې ده د ونې په سر کې ورته دیګ. نو بیا خو دا نه کېږي که نه. نو مطلب مې دا و چې دا ځمکه الله پاک یو معینه فاصله ورکړې، دې نه به اخوا نه ځي، دې خوا نه به دې خوا نه ځي. که دې خوا لاړې سوځي او که دې خوا لاړې د یخنۍ نه مړ کېږي. نو تا ته دغه ساحه ده، په دې ساحه کې به ته ګرځې، ژبې لږ ور لرې شي، چې لرې شي نو یخ شي، چې لوړې شي لږ نږدې شي ورته. او دا غم چې کوم یو دی، دا شعاګانې دا داسې په هغه باندې راځي په عمود او مایل، چې مایل شي بیا یخني شي، چې عمود راځي ګرمېږي، ځکه هغه شعاع کمېږي. طولي موج چې کم شو هغې انرژي زیاتې، طولي موج چې زیاتې وي هغې انرژي کموي. دا فزیکي خبرې دي، کله بعضې خلک شپې پوه نه شي. اوس خبره دا شوه دغه لمر چې ما درته ویلې چې موږ ته ډېر زیات استفاده کوو. د دې په خوا کې موږ د بدن دپاره د غذایي په لحاظ باندې موږ په بدن کې د ویټامین ډي، اوس ټول خلک به د شیانو پوهېږي، عام خلک ویټامین ډي چې کوم یو دا ویټامین دی خپله. نو موږ او تاسو دا خلک چې بیخي په دې هغې نه پوهېږي، بس هغه ساینسي او طبي هغه باندې. نو د لمر چې دې کې ویټامین ډي دی، داسې فکر کوي د لمر کې هلته ویټامین ډي د هغه ځای نه راخلاص شي، دلته سړي ته ورننه باسي ورچخوي لکه پچکاري وایي، داسې نه ده. د انسان په دې پوستکي کې مواد شته، او هغه مواد چې کله لمر پرې ولګي هغه مواد بیا ویټامین ډي تولیدوي. اصل مسله دا ده، یا په ویټامین ډي باندې بدلېږي. دغه مسله پکې لږ مهمه وي چې موږ په پوستکي کې چې دا خلک جامې وباسي، لمر ته ناست دي، ماشوم لمر ته کېنول اچول پکار دي څه وخت، خو ډېر تیز لمر نه،
چې ډېر تیز هم شي تاوان کوي او ډېر چې کم شي تاوان کوي. بله خبره دا ده چې لمر وړانګې چې کله راځي باید مایل غالبا ما یو کتاب کې لوستی چې 33 درجو پورې یعنې زاویه 33 درجو پورې نو سړی به هغې لمر ته کیني خو چې څه 33 نه اخواته شو یعنې ورو ورو لمر راوخته بیا به نه کیني ورته بیا تاوان کوي پوستکي ته. کله خیال ډېر لمر ته سړی کیني تکه تور شي. زه دې په دې ژمي کې معمولا د لمر ته تخبام باندې کېرم نو دا رنګ یې تکه توري خلک بیا شا شوي وروسته بیا چې کرکنه کېږي خبره نه وي پکې که نه. نو دا بیا هلته مشکل لري بیا پوستکي. نو دې پوستکي کې خپله کیمیاوي مواد شته. دغه کیمیاوي مواد د لمر د شاو په نتیجه کې ویټامین ډي تولیدوي. نو خپله لمر کې ویټامین ډي نشته. دغه ویټامین ډي چې کوم یو دی دا د لمر اوس ضرورت دی. که دا نه وي ښه ویټامین ډي چې ښه نه وي نو څه مسله ده. اصل خبره دا ده چې موږ او تاسو چې کوم هغه خورو کلسیم خصوصا کلسیم په دې سبزیجاتو کې شته په شودو کې شته په مستو کې شته په ځینې نورو شیانو کې شته د کلسیم مستو خلک پوهېږي دیګ شیان کلسیم شته که نشته. دا کلسیم چې مونږ کله وخورو طبیعي خبره ده نو بیا معدې ته ځي معدې نه بیا کولمو ته ځي. کولمو کې چې دا کله جذبېږي وینې ته دا وینې ته دا وینه کې بیا ټول بدن ته رسول کېږي. نو په دې کولمو کې دا چې کله جذبېږي دې ورته ویټامین ډي پکار دی چې ویټامین ډي نه بیا نه جذبېږي چې نه جذبېږي بیا مې کولمو کې ځي خواته وځي بلې خواته تشناب ته به ځي. نو بیا خو داخل کې چې کلسیم جذب نه شو نو کلسیم چې کله جذب نشي ما درته مخکې یو خبره کړې وه چې د موږ عصبي سیستم او عضلاتي سیستم چې دا لاس پښې سترګې دا ټول خورو دا عضلات ټول د کلسیم په موجودیت کې کلسیم مصرفوي نو بیا دا کار کوي. هم عصبي حجرات هم عضلاتي حجرات او دا نور قلب دا شیانو کې پکارېږي ډېر پکارېږي. یعنې بدن کې تقریبا سوډیم پوتاشیم کلورین کلسیم دا ډېر زیات پکارېږي سره د اوسپنې او د شیانو چې چون بحث هم روان دی دا ټول شیان ډېر پکارېږي. نو د کلسیم د جذب دپاره چې پکارېږي ویټامین ډي پکارېږي چې ویټامین ډي نو کلسیم جذبېږي که نه. خو اوس کلسیم که ویټامین ډي نه وي نو معنا ده چې کلسیم بیا نه جذبېږي. چې نه جذبېږي بیا مشکل پیدا کېږي. ما سړی کله به تاسو لیدئ یو سړی شخ داسې پرېوځي شخ پخ شي که نه دا د کلسیم مسله وي پکې. یا بله مسله دا ده چې هډوکی که چېرته کلسیم جذب نه شي نو هډوکی بیا پوچ موږ ته پوک وایي پوک یا پوچ ورته چې وایي دا پوچېږي بیا پوکېږي. نو اوس دا د موږ وزن چې کوم یو دی دا خو دی هډوکو رسار کړی دی. هډوکی نه بیا لکه د پلاستیک د خلطې غوندې به پروت وي یو ځای کې بیا هم نه خورېدی شو نه به هغه کېدی شو. نو دا خو دا موږ سکلټ جوړ شوی دی نه دا ته لاس خورو پښې خورو بندونه کوو خوراک راخلو که دا نه وي نو خوراک به چې بلچه غوندې به خولې ته داسې کړه که داسې بیا نه باسي بیا په کوم طریقه باندې خورې بیا خو نه کېږي که نه. دا ګوتې الله پاک هم داسې پیدا کړي. دا ګوتې ما دا ګوتې چې حرکت کوي دا کلسیم مصرفوي او دې کې سوډیم او دې کې پوتاشیم او دې کې کلورین دا ټول شیان مصرفي کې پیدا کار کوي. نو کلسیم پکې دې کې دوه مسایل شي. یو خو عصبي سیستم د مونږ کار کوي دا د ګوتو حرکت دا د عصبي سیستم په وظیفه ده دې دپاره مونږ کلسیم پکارېږي. بل دا دی چې دغه هډوکی چې داخل کې کوم یو دی دې هډوکی جوړ شوی دی کلسیم نه دی ډېر زیاته برخه به کلسیم او فاسفورس چې ورته ویل کلسیم او فاسفور ډېر زیات په هډوکي کې دا دي. نو خپله دا چې دا که پوک شي پوچ شي نو ته فکر وکړه چې مونږ یو ډاکټر ته یو ځل مریض ور وستی و نو هغه د پښو د بندونو درد دی ما له خپله دا درد تکلیف شته نو هغه مریض ته ځم ناست وم مریض ته ویلې ورته وایي الحمدلله ډاکټر ډېر داسې خوشطبع سړی و ځوان هلک و نو هغه ورته ویلې چې هغه د عجیب تا خو د سوزکي په ټیرونو باندې د ټیلر باړ ټیلر باډی دی په ایښې ده نو دا ټیرونه دي نو د سوزکي ټیرونه ټیلر کله باډی وړلی شي هر شي دپاره د سوزکي د ټیرونه د سوزکي د بار دپاره پکار دي د بس دپاره بیل د راکټ دپاره بیل د موټر دپاره بیل ټراکټور دپاره هغه ټیرونه ټراکټور ته غورځولي د ټیلر دپاره بیل تیارې دپاره هر شي دپاره خپل خپل ټیرونه نو ټوکه ورسره کوله وایي تا د سوزکي په ټیرونو باندې د ټیلر باډی لګل وزن چې زیات شي دا د بندونو تکلیف طبیعي پیدا کېږي یو خو طبیعي کله چې عمر زیات شي دا شیان ورو ورو کمیږي خراغه کېږي دا مطلب مې دا و چې دا پوکي دی هډوکی چې کوم یو دا نقص لري بیا نقص دا لري چې اوس دا وزن چې داسې خو هم نشي کېدی چې سړی د لرګي غوندې وچي که نه څه خو خوري سکي او بل دا وجود خو ټول شیان ضرور دي نو دغه وزن چې کوم دی دا وزن خو بیا هغه نشي هغه کولی نو ته چې د سوزکي ټیرونه د ځان ته داسې کمزوري هغه واچول ټیرونه واچول نو طبیعي خبره دا وزن خو نشي اوچتولی بل انسان د ضروریات دي
زندګۍ کې کله به بوجۍ جګي کله به خلطه جګي سودا به راوړي نو بیا خو به دا وچ لرګي دي موږ ورته د جوارو لرګي ته جوار بوټی نه دی دا چې کله هغه شي وچ شي بیا ورته ټانټه موږ وایو نو ټانټه که تاسو کله لیدل ډېره نازکه چې لږې داسې وګورئ بس بستره ماته شي وچه چې تازه چې ښایي او چې وچه شي نو بیا بیخي بیخه شي بس دا چې لږ چې داسې کې ماته شي نو بیا دا ټانټې چې تا پښې د ټانټو غوندې شي د جوار د بوټي د هغه په شان باندې نو بیا به څه شي بیا خو ته دا وزن نه جګدی شي نه بتلی شي نه جګدی شي بس دا سودا به څوک راوړي دا زندګي ده موږ تاسو په دې زندګۍ کې شل کیسې لرو که یو سړی وایي چې هېڅ سودا نه راوړم موټر لرم موټر چلول خو هم زور غواړي که ته چې دا بریک ته پیا چې کلچ دی او بریک دی او چې اتومات دی یو شی خو به وي که نه نو دا ټولو شیانو دپاره هډوکی ډېر ضرور دی چې هډوکی مضبوطي دا هډوکی مضبوطېږي هډوکی جوړ شوی دی کلسیم چې کلسیم څونه کمیږي هډوکی ورسره پوچي یا پوک بس بیا ماتېږي بیا نو که لږ هم داسې هغه پرې راغی بس چې دا وغورځېده بس خیر ماته لاس یې مات بس ځینې خلک به تاسو لیدلي چې بس هغوی پښه او لاس زر ماتېږي یا ځینې ماشومانو چې کله د کلسیم د کمبود سره مخامخ شي پښې کږېږي وجه دا ده چې دا پښه د دومره وزن نشي برداشت کولی هغه لږ وزن نشي برداشت کولی نو پښې دغه شي روان یو په لار هم نشي تللی هغه وجه دا ده چې کلسیم کمي نو دا کلسیم د ویټامین ډي د کمبود په نتیجه کې د کلسیم کمبود یو د بل سره رابطه لري ته ویل کېږي چین یو زنځیر په شکل باندې موږ تاسو د وجود کې د دا ټول شیان هغه شوي دي نو کلسیم چې د کلسیم کمبود د ویټامین ډي د کمبود پورې مربوط دی ځکه نو تاسو چې کله ډاکټر ته ورشئ چې د هډوکو دا شیان تکلیف لري د کلسیم کمبود چې هغه در باندې وکړي چې کلسیم کم دی دا 9 ملي ګرام په څونه وینه کې د حساب جوړ کړی نو هغه چې کمی بیا دستي ویلې چې ته داسې وکړه ویټامین ډي خوره ویټامین ډي په دې غوړیو کې هم شته عام غوړي هغه هسې ورته ښکاره کړي نه وي پکې ویټامین ډي باقاعده کپسولونه هم پیدا کېږي او بل پچکارۍ هم شته بیا هغه شیدو کې اچوي بیا هغه ډېر سچ غوړي دي نو بیخي هغه خوري هغه کېږي دا چې کله لاړ شي کولمو ته بیا دا هلته ځای په ځای بیا د دې ویټامین ډي په موجودیت کې بیا کلسیم بیا جذبېږي څونه چې ویټامین ډي ډېري کلسیم زیات جذبېږي بیا چې کلسیم کله په بدن کې زیات شي هلته بیا ځان ته انزایمونه شته بېرته کموي بیا هلته نه پرېږدي خپل اندازه ساتي زیات نه پرېږدي دا مې هسې یو ضمني خبره وکړه چې دا د لمر یو ګټه ده که بل فرض لمر نه وي ګوره یو خو دا خبره ده چې مونږ که لمر نه وي نو د مونږ خوراک نشته بیا خو دا نباتات کار نه کوي چې نباتات کار نه کوي خبره خرابېږي دویمه خبره دا چې دا ویټامین ډي د مونږ او تاسو د پوستکي کې چې کوم مواد د لمر د شعاعو په نتیجه کې دا دی اوس نوې خبره ده نه مونږ او تاسو سولر سیستم چې اوس نوی راوتلی ده دا سولر سیستم خو د لمر په برکت باندې کار کوي ګوره سهار چې لمر راوخېږي اوبه چالانې کور کې مونږ باقاعده سولر لرو نو هغه بیټرۍ ورته لګولي شپه مې بیا ورځ وي مونږ په دې نه پرېږدو دولتي برق شته که نشته بس مونږ برقي هر وخت او چې دا سولر هم لګول نو سولر چې دا دونه غټ غنه ته استفاده کې انرژي نه او خلکو په دې مختلفو دنیا مملکتونو کې اوس یو ځای کې نه بلکې ټولو دنیا کې سولر سیستمونه لګېدلي باقاعده په هغې باندې برق داسې لږ هم نه په زرګونو میګاواټه برق په دې باندې تولیدېږي په دې هغه مملکتونو کې نو اوبو کې په زراعت کې اوس دې نه غټه استفاده په زراعت کې دې نه کېږي سولر یې لګولی بس قرار لوی حوض یې ورته جوړ کړی بس خپله مفت بس اوبه راځي چې مازدیګر سړی ورته راشي خوشې کړي بل ته لمر هم په دې اوبو باندې ولګېږي ورته نو دا یو شی دی دا د لمر ګټه بله دا ده بله دا ګرمي او یخني تاسو به خیالي په دې هغه منطقې چې هغه یخ وي هلته د کور بیه فرق لري افتابروخ سایروخ دا نومونه دي باقاعده بس ځین کې ښی او چپه نمره حتی څو زره ډالر څو زره زما بس کورونه کې جلاس 15,000 ډالر یا په نرخ کې فرق ولې دا سایروخ دی د افتابروخ دی سایروخ دا چې کوم ته لمر ننوځي داسې جوړ کړی چې لمر ورته داخلي کې د ورځې ډېر ساعتونه نو هغه افتابروخ هغه باقاعده د ژمي هېڅ مشکل پکې نه لږ بخارۍ پکې ولګوه افتابروخ کور ګرم وي او سایروخ کور غم زدلی چې هغه ترکۍ بخارۍ هغه زغالي څنګه هم پکې واچي د سړي نه پس پکې وجود دومره یخي او لمر نه راځي ګوره دا څومره غټه خبره ده چې دا لمر د اطاقو ته رانوځي بله خبره د لمر د ګټې دا ده چې دا لمر کله داخل ته د یو اطاقونو نوځي هغه میکرو جراثیم مرازم چې موږ تاسو خلک ورته وایي دا ټول د مین زوړینو کوم کور ته چې لمر ننوځي هغې کې بوی داسې تپ غوندې نه وي چې نه ننوځي بیا پکې یو قسم بوی جراثیم هم پکې ډېر هغه هم پکې نم هم پکې دا غټ مریضان اکثره دا روماتیزم او دا تکلیف
په دغه شي نه پیدا کېږي چې دا یو مصیبت پکې. دا اوس دا د لمر دا باقاعده خوبیانې شوې موږ تاسو لپاره. بله خبره دا شو اوس راځو دا خوبیانې ویل خو د لمر کې څه مسله شته. مشکل دا دی چې لمر دا دومره غټ حرارت چې ورکوي دا خو باقاعده هغې کې عناصر هایدروجن او هیلیم، معمولا هیلیم پکې ډېر سوځي، ډېر زیات هیلیم پکې سوځي، داسې په میلیونونو میلیاردونو ټنه پکې سوځي هغه کېږي ختمېږي. انرژي د همدې نه د حرارت د دې نه پیدا کېږي. تقریبا د لمر د حرارت درجه په داخل کې چې لمر په هغه کې چې کوم یو ده په د بیرون ساحه کې چې دا کومې بیروني موږ سره مخامخ چې ده دا کې دا غالبا د 6,000 درجو سانتیګراد قدر د حرارت درجه لري. دومره ګرمه دلته او چې بیا ورو ورو کمیږي دلته یو 40-50 د برابر رسیږي. نو دغه فاصله هم ګوره ډېره مهم ده چې هلته 6,000 د الله پاک د لمر او د ځمکې ترمنځ فاصله دومره ټاکلې ده چې دا دلته چې را رسیږي نو داسې د ژمي داسې 15-10 پورې بیا ورو ورو وړی کله بعضې کې جګه شي بعضې کې کمه شي. خو انسان د طاقت پورې مربوط دی تر اوسه پورې، یعنې دې سره مناسبه ده ډېره نه ده. که لږ کمه شي فاصله نو بیا نو بیخي خرابېږي. نو دا فاصله هم الله پاک تعین کړې خپله چې دغونه دي بس ډېره زیاته کار نه ده. دا چې کله دا عناصر په یو بل باندې بدلیږي سوځول کېږي دې نه شعاګانې وشي. طبیعي خبره د عناصر چې کله کېږي ما مخکې یو خبره کړې وه چې په اتوم کې هسته د هستې په شان الکترون هغه کېږي. دا چې کله که موږ غواړو چې دا جدا کو سره دې دپاره ډېره زیاته انرژي پکارېږي. دا اټوم بم چې تاسو ټول خلک ټوله دنیا د ډارېږي، څوک چې لري هم د ډارېږي چا نه لري هم د ډارېږي، دواړه طرفه ډارېږي ته نه. نو دا اټوم بم همدغه شی دی. دا چې کله دې کې انفجار کېږي په داخل کې انفجار کېږي دا خول کې بند دی کنه چې کله هغلته ځي چې یو بړق وي چې بړق وي بس 100 کیلومتر پورې هر څه خراب کړي. دا نږدې 1 کیلومتر 1.5 کیلومتر شاوخوا کې ټول شیان په ګاز بدلوي، بیخي هېڅ پته هم نه لګي، هېڅ شی پکې نه وي، خلک هوا غوندې دب لوګی جګ شه بس هېڅ شی نه هر څه پکې ورک کړي. نو دا شی دی. اوس دا شی خو موږ اوس پوه شو په دې باندې چې کله عناصر بدلیږي د هستې چې کېږي نو دا باقاعده بیا شعاګانې لکه شعاګانې موږ تاسو د بازار کې چې کله اکس رې وباسئ، اکس رې ورته وایي، عکس ورته موږ عکس ورته اکس رې ورته وایي. دا د اکس شعاع ده، دا د اکس شعاع د هغه نه تېرېږي، دا د هډوکو هر څه نه تېرېږي. نو چې هلته تېرېږي هلته عکس راځي چې تېر شته نه. نو په دې کې څو مختلفې شعاګانې په دې لمر کې شته. اکس د لاما ده، بیتا د الفا د بیتا او ګاما، دا مختلفې شعاګانې دي، الفا بیتا ګاما او اکس شعاګانې. دا شعاګانې ګوره ما یو خبره مخکې د درسو کې وکړه چې کومه ښځه چې امیدواره یې حامله وي هغې ته د اکس رې اجازه نشته چې اکس رې وباسي، ځکه چې هلته ماشوم نازک دی، د هغه هډوکي هر شی نازک دي. نو که دا اکس رې وباسي د په بدن باندې بد اثر کوي نو بیا مشکل ورته پیدا کېږي. په دې خاطر هغه که چاره نه وي ضرورت بیا خو وباسي، خو خیر د شادي حالت کې باید ونه باسي، کوشش وکړي چې ونه باسي، یا داسې شی باندې وباسي په بل شی باندې دا معاینه وکړي چې هغه دا شی ونه لري. نو دا شعاګانې خو دا خو اکس الفا بیتا او ګاما هغه شعاګانې چې ډېرې خطرناکې دي او هغه داسې خطرناکې دي چې دا کینسر سرطان چې موږ تاسو ورته دا سرطان مرض اکثره د همدې نه پیدا کېږي. دا شعاګانې راځي او په یو شي باندې ولګي بیا کینسر ته نه جوړ شي. اوس بالفرض موږ وایو لکه مخکې مې چې ویلې که چېرته دا مقناطیسي ساحه د ځمکې نه وی په اطراف کې نو شهاب ثاقب به د ورځې په میلیونونو باندې انفجارات او چاودنې به د ځمکې کې نو معنا د هېڅ شی به نو حیات به ژوند نه و. اوس همدا عیناً خبره همدغه بله ده چې د لمر نه چې کوم یو شعاګانې را خارجېږي دا راځي راسن دلته، ځکه چې دا خو چې شعاع ته غیر بیا ځینې چې چا په سر را پرېوته به سر په سر نه ځمکې ته هم راځي بل ته هم راځي، ځکه دا لمر ته خو بیا موږ نږدې یو. نو دلته یو مشکل پیدا کېږي. دلته چې کله راغلی که دا شعاګانې دا مګنیټک ایریا چې کوم یو ده د مقناطیسي میدان دی راپرېږدي، که دی راپرېږدي نو هماغه عیناً خبره لکه څنګه چې شهاب ثاقب کې ویل چې بیا به ژوند دی، بیا به دلته ژوند دی، بیا به دلته څوک هم نه پاتې کېږي، بیا به ټول ختم وي. ځکه یو ساعت خو نه ده که نه 4 ساعته په دې ځمکه باندې دا شعاعیان درز دا به راځي. دا یو مثبت دی. نو دغه مګنیټک ایریا چې کوم یو د ځمکې په اطراف باندې هغه 3 میدانه ما درته ویل شته، دې یو اساسي وظیفه دا ده چې دې شعاګانو ته اجازه نه ورکوي چې راتېر شي.
بیا یو بل شی مشته موږ ته اطراف کې اوزون طبقه چې کوم یو د اوزون طبقه خپل همدغه شی دی هغې وظیفه هم دا ده چې هغه هم دا کار کوي د مګنیټک ایریا جمع اوزون طبقه زمه دا په اصطلاح سره د اتموسفیر دا ټول مجموع کې دا کار کوي چې د اجازه نه ورکوي یا هغه ځای نه چې راځي تر دې ځایه پورې هغې نه هم زړه ایستلی د دنیا ډبولي به دې لاره کې چې موږ ته رسېږي بیا ضرر نه وتلي دنیا سمه کړي نو دغه په مجموع کې مقناطیسي ایریا او بیا ورپسې اوزون بیا اتموسفیر دا ټول سره جمع کې نو هغې ځای نه چې کومه شعاره خو چې دې ځای په چې راشي که کومه ډېره شله شي چې نظم خامخا نو تر دې چې رسول اسلام بوسه خوسه کېده نه جوړ کړی وی کار نشي کولی دا یو جوړ شو د دې مګنیټک ایریا د دې اوسپنې هستې یو ګټه دا شوه چې هغه هلاکوونکې تباه کوونکې او ختم اندعینا شعاع چې ما ویلي چې په لمر کې د عین شی په اتوم بم کې دي همدغه شواګانې اتوم دی چې دا خلک خرابوي دا دنیا چې خرابوي دغه شی خرابوي همدا شی په لمر کې هم دی نو لمر چې دی غټ بم اتم دی خو ډېر لرې دی غمزدلی چې لرې بیا به موږ دلته غر کړي وی خو ډېر لرې دی هلته خپل کار کوي ډزو غپ پکې شوري موږ ته ګټه رارسېږي تاوان نه راسي الله پاک داسې نظام جوړ کړی ما درته وایي چې عزیز حکیم یا عزیز قوي عزیز عادي خبره نه ده وړکې خبره نه ده الله پاک داسې غټ شیان نه داسې کار اخلي لمر څونه غټ دی دا څونه یې په لاره کې د مګنیټک ایریا ده غټه د ځمکې د هسته چې 3.5 کیلومتره دی صرف شعاع دی صرف پنډوالی دومره دی دا غټ شی په کار اچول ځکه خو د آیات شریف کې وروسته راځي قوي عزیز الله پاک هغه ذات دی چې قوي او عزیز زبردست ذات دی ځکه دا پروګرام درته جوړ کړی دی اسانه نه دی خدای دویمه ګټه شوه هغه هم د شهاب ثاقب دویمه دا چې کومې شوهګانې چې په اتوم بم کې دي او خطرناکې دي او انسان وژونکي دي بلکې هغه د دې شي په واسطه باندې بچ کېږي نه راځي سمت یې بدلوي دریمه خبره پکې دا ده چې لمر چې کوم یو دی په دې کې بادونه او دا چې کله داسې باد پکې رالګېږي تاسو جیوفیزیک ولولئ بیا پته درته ولګي په جیوفیزیک کې ګوره وایي چې لمر کې کله کله بادونه کله داسې نه چې په کال کې 2 کالو کې درکله کله پکې داسې باد راوالوځي دا باد دومره تیز په یو سکنډ کې د 300 نه نیولې تر 1500 کیلومترو پورې دی سرعت په سپیس سکنډ کې په فی سکنډ کې د 300 نیولې تر 1500 کیلومترو پورې دی سرعت دی ته اوس په سکنډ کې موږ تاسو دا جازونه نه دي دا جازونه چې الوزي دې سرعت په ساعت کې نه پوهېږم داسې 100 کیلومتره یې که نه داسې اندازه معلوموي په ساعت کې دونه شی وایي خو خبره دا ده چې دا چې 300 نیولې تر 1500 کیلومترو مسافه په سکنډ کې یعنې چې یو د 1500 کیلومتره مسافه بیا وهلي نو دومره تیز بادونه پکې دي دغه تیز بادونه چې د اصل خبره دا ده چې په دا ځینو سیاراتو کې چې ژوند هېڅ امکان نه لري ضد امکان نه لري څه ډېر عوامل دي یو عامل یې پکې دا دی څه ډېر عوامل پکې تاسو ته مسپیر نه لري هلته د هوا اندازه بدلوي پکې یو پکې دا خبره هم ده چې دا ځینو سیاراتو کې موږ داسې په دې شمسي نظام کې چې کوم سیارې دي لکه ما خیال دی دا نجوم فزیک دا خبره لیکلې چې په مریخ کې په عطارد کې په زهره کې او نه په 3 هغه لیکلي دي دا وړې سیارې چې د ځمکې نه وړي دي ځمکې نه چې وړي دي په هغې کې دا مګنیټک ایریا نشته مګنیټک ایریا چې نه وي نو څه مسله شو شهاب ثاقب به راځي الفا او بیتا او ګاما دا شعاګانې به راځي دا کوي او دا بادونه به راځي بادونه هلته سړی اوس بلا غواړي نو نه هلته زندګي نشي کېدی که نه ژوند څونه تحقیقات شوي تر اوسه دا امکان پکې نشته هغې وجه دغه ده چې دغه شی نه لري نه دا دفاعي هغه لري نه اتموسفیر لري ځکه مشکل پکې الله پاک چې دا ځمکه پیدا کړې دي کې دا ټول شیان ایښي دي ورته هغه شی پیدا کړی دی ورسره پیدا کړی نو دریم شی د دې مګنیټک ایریا ګټه او فایده دا ده په دفاعي هغه کې چې دا بادونه چې کوم یو راځي نو بیا هغه خو دا باد نه دی که نه دلته خو بادونه یې موږ تاسو یخي که یخ ډېر یخ باد نو هم تاوان کوي یو قسم په دې ژمي کې یو قسم بادونه راولېږي چې کور په منځ کې سړی یې رهي داسې نو یخني سخت یخني چې کله باد شروع شي په دې ژمي کې به د یخنۍ کې نو باد سخت خطرناک هغه یخني راولي اوس ځینې بادونه داسې چې هغه په دې اوړي کې په دې ګرمۍ کې او چې کله داسې دښتو ته لاړ شي کله زه په دې هغې کې ګرځېدلی یم بعض ځایونو کې سړی دښتې ته ځي نو په موټر کې سوري چې موټر چې لږ شیشه کې سوری یو قسم لکه اور لکه تنور کې چې سړی ننباسي داسې هغه کوي نو په دې ګرمۍ کې په سخت ګرمۍ سرطان او سد کې چې کله سړی موټر کې سوري او شیشه له خلاص
خلاص شي، یا کله موټر ودرېږي او چاره نور نه یا هلته کنډیشن هم پکې نه نو چې خلاص کړي یو قسم باد یي چې بیخي مثلا که څه اور چې درپسې را په مخه کړی نو دا د لمر بادونه خو بیا دا بادونه نه دي چې دا باد دی او خو لکه اور باد دی نو اور باد دی چې 300 نه نیولې تر 500 کیلومتر سرعت په سکند کې ولري نو ته به دې باد ته چا نکټینګ شي. زه خو فکر کوم که دا باد یو ځل را خوش شو ځمکې ته فقط را خوش شو ځمکه کې به هېڅ شی هم نه وي ټول به وسوځي ځکه خو نباتات دي ټول شی خو ځمکه او دا انسانان دي نو بس دا یو باد چې یو جپی پې تېره کړی دی خو هغه سره پر جوړ اوس خیر خیرت به دنیا به ختمه هېڅ شی هم نه الله پاک چې وغواړي چې د ځمکې نه مګنیټیک ایریا ختمه بس ختمه مثلا لمر هغه ورته کافي دی ټول سوځېدلي ټول به وسوځېږي هېڅ شی به هم نه وي. نو دغه د لمر دغه بادونه چې کوم یو دي چې دا په سرعت دي په یو سکند کې 300 نیولې تر 500 کیلومترو پورې دې سرعت یعنې دونه په تیزۍ باندې اور دی لمر هغه خو نه دی چې کشکې بل شی وي نو دا اور دی چې دغه دې بادونو مقابله چې د مګنیټیک ایریا کوي ځکه هغه هم برقي امواج غوندې شی دی یو تاثیر دی چې دا به وسوځي. دویم دا دی که دا بادونه کله داسې چې لږ ضعیفه وي نو دا مګنیټیک ایریا هغه کوي کله په دې ځمکه کې یو وخت راځي داسې چې د لمر دا بادونه چې کوم یو دي دا بادونه دومره قوي چې بیا د دې مګنیټیک ایریا زور پرې نه رسېږي نو کله راننوځي دې ساحې ته او چې کله راننوځي هېڅ شی کار نه کوي. موبایل کار پرېږدي مخابرات پرېږدي دا څه شیان چې الکترونیک ارتباطي وسایل دي دا ټول فلج شي د دغه باد په واسطه ځکه هغه الکترونیک هغه د کنه بادونه غوندې دي نو هغه باد چې راننوځي نو بیا دا ټول وسایل بیا بس بند شي بیا به هېڅ کار نه کوي نو هغه شی هم شو هغه د موږ د زندګۍ وسایل چې دا درته ختموي ټول ارتباطات درته ختم کړي دا د لمر دا ګرم باد چې په دې ځمکه کې راوارد هر څه به لوله پکې وسوځي او هغه الفا او ګاما او بیتا او دا شواګانې چې راځي هغه هم راځي بیا ټول خلک څه چې راشي بیا ختم دی بیا ضرورت نشته چې څوک وایي چې پلانکی سرطان شب لګوي چې به هم نه وي خبره به خلاصي. او درېیمه خبره دا ده چې دا شهاب ثاقب چې کوم راځي دې مخ هم نشي نو دا اوس دا فکر وکړئ چې قرآن عظیم شان کې چې ما ورته ویلې چې وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس دې آیات په اخر کې به الله پاک وایي ان الله لقوي عزیز الله پاک قوي او زبردست ذات دی. هغه ما درته مخکې درسو کې ویلو چې الله پاک چې کوم صفات راځي د مخکې آیت سره مثلا ډېره عمیقه تړاو لري ورسره نو دلته چې د قوي او عزیز دوه صفات راغلي دا مسله دا ده چې لمر ته ګوره غټه بله ځمکې ته ګوره سپوږمۍ ته ګوره د اشاراتو ته ګوره ټول شیان ته ګوره ټول غټ شیان دي نو الله پاک د هغه د قوي او عزیز په مقابل کې د هېڅ شی هم نه دي که نه دا چې په 2000 میلیارده صرف کهکشانونه نفسي نظامونه دا ټول شیان الله پاک په مقابل کې دا ټول شیان دي لکه هېڅ شی دا ټول دا واخلي داسې ونغاړي یو لاس کې درته تاو کړي نو هسې قوي ذات هغه زبردست ذات دی. نو دا و د اوسپنې د قرآن عظیم شان آیات تشریح هغه ساینسي تشریح چې موږ غوښتله چې وکړو چې د ورونو ته کم از کم معلوم شي قرآن عظیم شان معجزه ده چې وایي دا معجزه ده آخر خلک وایي دا چې معجزه دا شی دی قرآن شریف بالکل ساده دی ډېر ساده غوندې دی بالکل اسانه معنا اسانه هغه الفاظ او خلک وایي دا څنګه معجزه ده خو ډېر ساده دی خو اسانه الفاظ دي پکې امي سړی هم پرې پوهېږي امي سړی هم لوستلی شي خو دې کې یو عمیق چې کله سړی ولولي افلا یتدبرون القرآن تاسو ولې په قرآن عظیم کې غور نه کوئ ته غور وګوره څونه پکې ځي بیا به اخر ته ونه رسېږي الله پاک خپل علم هغه علیم ذات کلام دی چې علم یې موږ ولوستو د هغه چې عظیم ذات کلام دی چې موږ یې مخکې ښه ولوستو د هغه چې لطیف باریک بین ذات کلام دی چې موږ یې مخکې باریک بین یې ولوستو د هغه چې عزیز و حکیم کلام دی دا چې موږ یې تاسو مخکې صفات ولوستل هغه شیان ما ځکه ولوستل چې موږ ته وروسته دا مسایل اسانه شي. نو دلته چې دا دوه صفات دی الله پاک رو انه لقوي عزیز لقوي عزیز
نو دا دلته دې آیات سره ولر بیا دا قوي عزیز خپل سړي د روښانه کیږي ان شاء الله نور صفات هم بیا ورسته دا ټول به راځي ان شاء الله بیا هغه بیانو. نو اوس درس همدونه بس دی موږ د اوسپنې په باره کې 2 درسونه شو، 13 درس یو دا درس چې د اوسپنې هغه تشریح آیات شریف چې وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس 28 آیات د سورۃ حدید چې دا تشریح کې ان شاء الله همدونه کافي ده. نو بس الله پاک دې موږ او تاسو ته د زړه سترګې او د زړه هغه راکړي چې موږ په دې پوه شو. دا ډېر څونه غټه خبره ده. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.